نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. د اصلاحي بیانونو په لړ کې نن هم د روژې د مبارکې میاشتې د فضیلت په اړه د قرآن او حدیث په رڼا کې په لنډ ډول د دې میاشتې فضیلت یادوو او ذکر کوو یې. روژه د اسلام د 5 ارکانو څخه یو رکن دی. د روژې منکر د اسلام له نظره کافر بلل کیږي. روژه د هجرت په 2 کال د شعبان د میاشتې په 10 باندې پر مسلمانانو فرض شوی. د روژو نیول پر دې امت باندې او پر دې مسلمانانو باندې یوازې نه بلکې روژه پر مخکنیو امتونو باندې هم فرض شوی ده، لکه الله تعالی چې فرمایي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، مومنانو پر تاسو باندې روژه فرض شوې ده لکه څنګه چې پر مخکنی امتونو باندې فرض شوې وه. د دې د فضیلت په باره کې د حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه روایت را نقل کوو. دی فرمایي خطبنا رسول الله صلی الله علیه وسلم فی آخر یوم من شعبان، پیغمبر علیه الصلاة والسلام د شعبان د میاشتې په آخره ورځ موږ ته خطبه وویل. فقال یا ایها الناس، یا پیغمبر علیه السلام وفرمایل چې ای خلکو قد اظلکم شهر عظیم، یوه لویه میاشت در باندې راغلل، شهر مبارک، مبارکه میاشت، شهر فيه لیلة خیر من 1000 شهر، چې په دې میاشت کې یو شپه ده چې د هغه شپې عبادت تر 1000 میاشتو زیات فضیلت لري. په دغه میاشت کې نفلي عبادت د فرضي مقام د فرضي ځای نیسي او د یو فرضي عبادت د 90 فرضو په اندازه باندې ادا کېدنه او د 90 فرضو په اندازه باندې ثواب لري، لکه دا چې په حدیث شریف کې راغلی دی. او بل دا چې په دغه میاشت 3 لسیزې اولې 10 ورځې د رحمت ورځې دي. اول 10 ورځو کې د الله تعالی رحمتونه را اوري او په دغه میاشت کې د جنت او د اسمان دروازې خلاصیږي، د جهنم دروازې تړل کیږي او هغه سرکشه د شیطانانو دا هم تړل کیږي. په دغه میاشت کې تر ټولو مهم اعمال انسان باید د ورځې چې روژه ونیسي نو د ټولو هغه منکراتو څخه چې شریعت بللي د ټولو باید روژه وي. په خوله باندې فسق او فساد، په سترګو باندې ناروا او داسې شیان کتل چې د اسلام له نظره حرام وي، په غوږو باندې غیبت یا سروز اوریدل، بلکې د ټولو بشپړ اندامونو یې باید روژه وي. او دوهمه خبره دا چې په دغه میاشت کې په روژمات کې باید څوک تلوار وکړي چې کله وخت داخل سو په خپل په روژمات وکړي او روژمات ونه ځنډي. نو د مسلمانانو باندې دا د الله تعالی یو عظیم فضل او احسان دی چې په لږ څه باندې الله تعالی ډیر زیات امتیازات او انعامات ورکوي. نو مسلمانانو ورونه دي د دغه میاشت کې د عباداتو څخه هغه که مالی وي، هغه که بدني وي، هغه که هر قسم ته وي، باید دریغ ونه کړي. په دغه میاشت کې د قرآن تلاوتونه وکړي، د تراویح منځونه وکړي، د تهجد منځونه وکړي او خپل زکاتونه ادا کړي او د غریبو مسلمانانو لاسنیوی وکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.